बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दराजार ऑफिशियल پښتو شاعرۍ د چینل ملګرو په پښتو ادب مینو او پوهانو ته زه فضل سبحان د ډیر احترام پیرزونې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، د نوي کلام او یو نوي ژوندي خیال سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم او د رب العالمین نه ستاسو د خوشحالۍ او سوکالۍ دعا کوم. خاد او خوشاله اوسئ. ګرانو ملګرو، انسان همیشه د ژوند شعور لا د خوا او شا سیزونو ادراک کول غواړي، اسباب لټوي او علل ګوري، سو سدي او څه به کیږي. دا د انسان لویه جستجو ده. خو چې کله انسان د غیر چاپیره سیزونو ادراک وکړي او بیا هم سلاپوهه نشي، نو خپل ګریوان ته سر راښکته کړي او یو تپوس وکړي چې دا زه لا څوک یم، هلته مې څه کول، چې راغلم نو بیا ولې ځم، کله به ځم، او چې ورسم نو څه به راسره کیږي. او همدا نقطه ده چې د نیکۍ او بدۍ تصور شروع شي او انسان د عمل په دنیا کې قدم کیږدي. یو غزل وړاندې کوم، هیله لرم چې ستاسو به خوښ شي. بیگانه غوندې بشر یم، بیگانه غوندې بشر یم، د خپل ځان نه ناخبر یم، اوستغې لارې لا اوږدېږي، راته ښکاري یو سفر یم، لار ختمیږي نه روان یم، وروستو وروستو د نظر یم، او یا ستومانه مسافر شوم، یا یو ستړی رهګذر یم، په درشل د منزلونو زه ولاړ پیټی په سر یم، او موسمونه دي بدلیږي او زه ولاړ لکه د غر یم، او خدایه څه ومزه څه شوم، دغه فکر کې اکثر یم، یا بهیږم یا بلیږم، تړ مې اوښکې یم شرر یم، آینې د مخې لرکه زه د ځان نه مرور یم، او بېګناه نه ګناهګار شوم، ځکه در نه در په در یم، او زمانه غشي کمان دی، زه بدن پر هر یم، او زه فضل یم ناخبره، یا بې خوفه بې خطر یم، او یا تیارو سره بلد شوم، یا په تمه د سحر یم، او خدای خبر زما په حال شه چې دا څرنګه بشر یم. ګرانو ملګرو، یو څلور کرښې چې د قافیې په قید کې بندیوانې دي او د شعر په اصطلاح کې ورته قطعه وایي، ستاسو په خدمت کې پیش کوم. تاوې ځان بازار د مروت نکړم، تاوې ځان بازار د مروت نکړم، ای زړګیه زارې کړې خوشحاله شوې، او تاوې محبت ته فاصلې سدي، تاوې محبت ته فاصلې سدي، څنګه خوارزارې کړې خوشحاله شوې. ګرانو ملګرو، دا کلام او مختصر تمهیدي خبرې تاسو واورېدې. که تاسو د دې کلام په هکله ما د خپل رای نه په کمنټس کې خبر کړئ، نو د مخکې سفر دپاره به ما ته لار اسانه شي. د پښتو ادب او شعري ذوق د ځلا دپاره دا چینل سبسکرایب کړئ. بریالي اوسئ.